الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. الحديث. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو او ځوانانو، خویندو، میندو او د پیغام ټي وي او تلویزیون مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د دې درس موضوع ده علامات الساعة، د قیامت نښې او نښانې. او دې کې شک نشته قدرمنو چې زموږ او ستاسو په قیامت باندې ایمان دی، چې قیامت حق دی، راتلونکی دی، دا دنیا به فنا کیږي، چې هغې ته وایي البعث بعد الموت، او دا خلک به په دې ورځ را ژوندي کیږي او الله جل شانه ته به یې پیشي. او دا قیامت په قرآن کریم کې اثبات په ګڼ شمېر سورتونو او آیتونو کې شوی. تر دې د قیامت ګڼ شمېر نومونه په قرآن کریم کې ذکر شوي دي. زموږ شیخنا عبدالسلام رحمت الله علیه هغه به دوره د تفسیر کې د قیامت تقریبا 20 نمونه ذکر کوله، او اوس هم دغه په کتاب کې تنشیط الاذهان فی اصول القرآن کتاب کې موجود دی. د مثال په طور د قیامت د نومونو نه یو نوم د الحاقه، بل نوم د الواقعه، بل نوم د الطامة الکبرى، بل نوم د الساعه، بل نوم دی یوم الآزفه، بل نوم دی یوم الفصل، بل نوم دی یوم القیامه. نو دا ګڼ نومونه دلالت کوي د دې ورځې په هیبت او د دې ورځې په حقانیت باندې. خو مخکې د دې نه چې قیامت راشي، د قیامت دپاره څه علامات دي. د قیامت علامات دا 2 قسمه دي. یو علامات الکبرى، لوی علامې، یو علامات الصغرى، وړوکي علامې او نښانې. بیا دا وړوکي علامې د دې تقسیم علماو کړی.
دا علامې چې علامات صغرا د قیامت ورته وایي دا بیا په درې قسمه دي. یو قسم هغه علامات صغرا وړوکې نښانې د قیامت دي چې وقعت وانقضت او واقع شوي دي او هغه پوره شوي دي، وړې علامې. د هغې مثال علماء کرام هغه فرمایي او لیکلي دي لکه بعثة النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعثت او نبوت و رسالت دا هم د قیامت د علاماتو څخه یو علامه ده. او هغه دا چې پیغمبر علیه السلام په یو حدیث کې خپله فرمایلی دي او اشاره یې وکړه باصبعیه، په دې دوه ګوتو خپلو باندې، کهاتین وی بعثتو انا والساعه کهاتین، زه او قیامت داسې پرلپسې یو. او اشاره یې وکړه په وسطا او په ابهام باندې. د دې وجې نه قدرمنو د پیغمبر علیه السلام بعثت دا هم د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده چې هغه نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. دارنګه د پیغمبر علیه السلام موت النبی صلی الله علیه وسلم، د هغه د مرګ او وفات دا هم د قیامت د علاماتو څخه یو علامه ده چې د وحی نزول او راتګ هغه قطع شو، سلسله د وحی، معنا دا چې قیامت نږدې دی. او بل انشقاق القمر، د سپوږمۍ هغه دوه ځایه کېدل په مکه کې چې لویه معجزه ده. قرآن کریم کې د دې ذکر دی اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نږدې دی او سپوږمۍ په منځ باندې دوه ځایه شوه. دارنګه هغه د بیت المقدس فتحه چې هغه د خلیفة الراشد خلیفة الثانی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په وخت کې په دې هکله باندې روایت موجود دي. دارنګه هغه اور د حجاز چې کله په حجاز کې هغه اور ولګېده، او بصرا چې د شام علاقه ده د هغه ځای نه هغه اور ښکارېده او دام شوی، دا واقعه تیره شوې ده. دغه شانته توقف د جزیې او د ټکس چې کله جزیه متوقفه شي او دا د هغه نوع د کفارو نه چې هغه اهل ذمه دي او مستأمنین دي، د هغو نه جزیه اخیستل بند شي، نو معنا دا هم د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. او بیا څه داسې علامې دي چې دا علامات چې وړوکې علامې ښودل شوي دي د قیامت، تقریبا 9 علامات 9 آیات، دا مضت وانقضت تیرې شوي دي، محققې شوي دي چې بعضو ته ما اشاره وکړه. دویم قسم علامات الصغرا الساعه، دویم قسم علامې د وړوکي د قیامت هغه دا دي چې هغه واقع شوي دي او مستمري دي، د استمرار په حالت کې دي. لکه بعضې هغه علامې دا هم دي الفتوحات والحروب، جنګونه به سوا شي او فتح او ازادي د ملکونو، دا هم د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. دارنګه هغه قتال د ترک او د تاتار په ځینې مرویاتو کې دا ښودل شوی. بل اسناد الامر الى غیر اهله، واذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه،
قیامت بیا انتظار پکار دی. نن سبا دا علامه هغه موجوده محققه ده، کار اهلی کار ته نه سپارلی کېږي. بل هغه علامې چې په هغه حدیث د جبریل کې ذکر دی چې جبریل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې، پوښتنه یې وکړه چې اخبرني عن اماراتها، د قیامت د علاماتو نه ما خبر کا. هغه ورته ویلې ما المسؤول باعلم من السائل، چې چا نه تپوس کېږي هغه نه پوهېږي د هغه چا نه چې هغه خپله تپوس کوي، ځکه هغه جبریل و، ملایکه وه. بیا ورته ویل چې اخبرني عن اماراتها، قیامت علم نه تا ته شته نه ما ته، نو د علاماتو نه ماله خبر راکړه. پیغمبر علیه السلام بیا ورته وفرمایل ان تلد الامة ربتها، چې کله وزیږي هغه وینځه خپله بارداره او خپل با سیده. د هغې یو معنا دا ده چې د میندو او د مرغانو نافرمانی به شروع شي د اولاد د طرفه، او دا محقق دی، موجود دی. لور وي د مور نه مني، لور وي او زوی وي د مور پلار د والدینو نافرمان وي، باغي وي، یاغي وي، منحرف وي. او دارنګه به د حدیث کې دام ښودل شوی ان تر الحفاة العراة العالة، چې تو ګورې خپې ابله، بربند، غریب، نادار، یتطاولون فی البنیان، چې دوی په آبادۍ کې کوشش کوي، تنافس کوي، مسابقه کوي چې زما بلډینګ او زما دا تعمیر دی د هغه نه دنګ او چت وي، څو منزلی، لکه دا په دې بعضې ملکونو کې محسوسیږي، حتی په حرمینو شریفینو کې، مکه مکرمه، مدینه منوره کې دا مونږ ګورو. دارنګه تداعی الامم على الامة الاسلامیه، چې کفار و مشرکین به په مسلمانانو باندې یو هجوم وکړي او له هر طرفه به مسلمان باندې هجوم وي، حملې وي، تجاوز وي په ملکونو باندې، په وطنونو باندې، شاعرو باندې، عزت باندې، مالونو باندې. او بل آخر وخت کې به کثرت د مال وي، غنا به ډېره شي، خلک به صدقې نه ورکوي. دارنګه خسف و قذف و مسخه به په دې امت کې پیدا شي په آخر زمانه کې، او دا شروع شوي. او دریم قسم هغه علامې دي چې هغه لا تر اوسه پورې لم تقع بعد، نه دي واقع شوي. هغه علماو 9 علامې ښودلي چې دغه جزیرة العرب به جنات و انهار وګرځي، باغونه او نهرونه، لکه حدیث کې راځي تعود ارض العرب مروجا و انهارا، د صحیح مسلم حدیث، د بخاري حدیث دی. او دا شی اوس تقریبا لا واقع نه دی، واقع کېږي به. دارنګه سپوږمۍ به انتفاخ الاهله وپړسي، دا هم په علاماتو کې راځي. دارنګه سباع او څاروي به، جمادات به خبرې شروع کړي، نطق. او بل فتنې به زیاتې شي، ستکونو فتن، داسې فتنې چې هغه ته فتنة الحما او فتنة الدحیما وایي، چې یوه فتنه به بله فتنه نرموي. او بل خروج د مهدي،
مهدی آخر زمان د اهل سنه والجماعه مهدی. یو خو د روافضو شیعګانو مهدي دی، امام غایب چې ورته وایي، نه، د اهل سنه والجماعه هغه مهدي راوتل ظهور کول دا حق دی، دا شته. او بل علامات کبرا لوی علامې دا هم په حدیث کې بیان شوي دي د قیامت دپاره، چې هغه تقریبا 10 علامې دي. یو مسیح الدجال، دویم نزول د عیسی علیه السلام، دریم خروج د یاجوج او ماجوج، څلورم خروج او وتل د دابة الارض چې ورته وایي، او پنځم الدخان، دوګی، دود چې دا به راوځي پیدا کېږي. شپږم طلوع الشمس من المغرب، لمر به د غرب نه چې راخیږي. اووم خسف بالمشرق، په مشرق کې خسف. او اتم په مغرب کې خسف. او نهم په جزیرة العرب کې خسف. او لسم هغه اور تخرج چې راوځي به او هر چاله به رسیږي او خلق به محشر طرف ته هغه جمع کوي. صحیح حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، دا حدیث په صحیح مسلم کې دی، په سنن اربعه کې مشته، مسند امام احمد تفصیلا راوړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی انها لن تقوم الساعه، هرگز به قیامت قائم نشي حتی ترون 10 آیات، تر دې چې 10 نښانې هغه تاسو وګورئ قبلها، مخکې د قیامت. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فذکر الدجال، د دجال تذکره وکړه. دارنګه د خان د دوګي تذکره وکړه. والدابه، د هغه حیوان چې هغه به راوځي او خبرې به کوي. وطلوع الشمس من مغربها، او تذکره وکړه د لمر چې دا به د مغرب نه راخیږي، بیا به دې وخت کې توبه نه قبلېږي. ونزول عیسی علیه السلام ابن مریم، د عیسی علیه السلام راکوزېدل په شام کې په دمشق په مناره باندې به راکوزېږي. او دا به د دجال قاتل وي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې به محسوب وي او فیصلې به په قرآن و سنت کې. او د دې ځای په یو روایت کې دی چې پیغمبر علیه السلام سره په خوا کې به اوس هم خالی دی، هلته به دفن کېږي. او بل یاجوج و ماجوج، دا به راوځي من کل حدب ینسلون، قرآن کې هم راځي. او بل 3 خسوفه و 3 خسوف تذکره یې وکړه چې خسفا بالمشرق، چې ځمکه به چوي، او یو به په مشرق کې، و خسفا بالمغرب، بل به په غرب کې، و خسفا بجزیرة العرب، او بل به په جزیرة العرب ځمکه کې، دول خلیج چې ورته وایي. و آخر ذالک، او آخر لسمه نښه د دې 10 نښانو نه هغه دا دی چې نار تخرج من الیمن، یو اور به د یمن نه به راوځي. او تدرد الناس، خلق به شړي الی محشرهم، د حشر طرف ته چې د دوی جمع کولو شي. نو دغه لوی غټې علامې دي د قیامت. واقعیت حق دی مخکې د دې نه چې قیامت قایم شي، دغه علامې دي، څه غړې څه وړې. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته د قیامت نه مخکې د صحیح اعمالو توفیق نصیب کړي. او نن سبا خو شک نشته چې وړې علامې تقریبا محققې دي، واقعي دي. او څه وړې داسې علامې چې هغه 9 دي، دا به شروع کېږي او بیا به
آخري علامه پکې مهدي د هغې نه به وروسته بیا لوی علامې چې هغه ما په حدیث کې ذکر کړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو طاعت او بندگی هغه نصیب کړي او د معصیت او ګناهونو نه دې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو بچ کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له